بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم. خوشاله یم چې بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. زموږ د نن ورځې درس غږیزې څپې دي، خو مخکې له دې چې د نن ورځې درس باندې پیل کړو یو لنډ نظر تیر درس ته کوو. په تیر درس کې موږ تاسو د میخانیکي څپو تداخل ویلې چې د میخانیکي څپو تداخل څو حالتونه درلودل؟ آفرین، دوه حالتونه درلودل. لومړی حالت تعمیري تداخل او دویم حالت کوم یو؟ آفرین، تخریبی تداخل. راځو د نن ورځې درس ته. موږ تاسو د نن ورځې درس کې غږیز څپې مطالعه کوو. د غږیز څپو تعریف او ډولونو سره به آشنا شو. غږیز څپې تعریف په دې شکل ده: غږ یا غږیز څپې او میخانیکي او طولي څپه ده چې د اجسامو له چټک اهتزاز څخه منځته راځي. غږ هغه وخت منځته راځي چې اجسام چټک یا تیز اهتزاز وکړي. لکه دا اوس تاسو زما غږ اورئ، د ما حنجره ډیر تیز اهتزاز کوي، غږ تولید کیږي. که چیرې دغه د ما حنجره یا صوتي تنابونه ډیر رو اهتزاز وکړي، غږ نه تولیدیږي. غږ یا میخانیکي څپه ده، خاصتا په میخانیکي څپې چې درې برخې درلودلې. غږ بیا طولي څپه ده. د طولي څپو تعریف څه شو؟ آفرین، هغه څپې دي چې د اهتزاز لوری او د انتشار لوری له یو بل سره منطبق وي. لکه په دغه شکل کې تاسو وینئ، کله چې مونږ یو جسم ته خپل لاس سره حرکت ورکو، دا د هوا ذرات په یو قسمت کې داسې حرکت کوي، مخکې او شاته ځي، مخکې او شاته ځي. ګورئ، د قسمتونو کې د هوا ذرات کم دي، لکه په عرضي څپو کې چې تر ټولو ټیټه نقطه وه. په دغه څپو دغه قسمتونو کې چې د هوا ذرات ډیر دي، لکه په عرضي څپو کې چې اعظمي نقطه وه. دا قسمت یعنی غږیزې څپې د همدغو ذراتو له حرکت څخه منځته راځي چې په یو قسمت کې ډیریږي اعظمي نقطه، په یو قسمت کې کمیږي اصغري نقطه لري. غږیزې څپې تعریف دغه ده. راځو د غږیزو څپو په اړه درې دانې مهمې نکتې دي. لومړی، د غږ سرچینه کیدای شي یو جامد جسم وي، مایع او یا ګاز. یعنی غږ څه رقم تولید کیږي؟ منبع کوم جسم ده؟ کیدای شي مایع وي، جامد وي یا ګاز وي. هر حالت کې مثلا کله چې تاسو یو قلم له یوې تختې سره وهئ، غږ تولیدوي. منبع جامد جسمونه دي. یا په سیندونو کې اوبه حرکت کوي، تاسو غږ اورئ، منبع مایع ده. یا هم کله چې هوا ډیر تیز باد راځي، بیرق ښوري او غږ تولیدوي، منبع هغه هوا. راځو دویمې نکتې ته. کیدای شي جامد جسمي، مایع جسمي او یا هم ګاز حالت ولري. د انسانانو لپاره غږ څه رقم تولید کیږي؟ د انسانانو لپاره غږ د حنجرې څخه، د انسانانو د حنجرې څخه غږیز تنابونه اهتزاز کوي او غږ تولیدیږي. چې په لابراتوارونو کې غږ مونږ د غږیزو څپو په واسطه باندې تولیدوو. غږیزې پنجې په واسطه. غږیزې پنجې داسې یو شکل لري. دغه ساختمان ده، ډیر ساده ساختمان لري. یوه فلزي میله ده په دې رقم باندې. دغه میلې له ډاکټرانو سره هم شته. که چیرې وغواړئ ستاسو د غوږ هغه د اورېدو ساحه تعیین کړي چې تر ټولو ټیټ غږ ستاسو اورئ څه رقم ده. دغه پنجه ډیر ورو له هر جسم سره چې ووهئ، له هر جسم سره داسې غږ تولیدوي. له هر جسم سره ووهئ غږ تولیدوي. نو په لابراتوارونو کې موږ دې په واسطه باندې غږ تولیدوو. څلورمه نکته دا ده چې مونږ کوم غږونه اورېدلی شو. هغه غږونه اورېدلی شو چې هم د اړتیا وړ انرژي او هم فریکونسي ولري. مثلا دا اوس تاسو ویډیو ګورئ، 2 یا 3 کوټېغې خواته زما غږ شتون نه لري. ولې شتون نه لري؟ ځکه هغه د اړتیا وړ انرژي نه لري. او بعضې غږونه دي بیا فریکونسي کمه ده، مونږ یې نشو اورېدلی. نو د انسانانو لپاره د اورېدو فریکونسي څومره ده؟ که چیرې مونږ تاسو دغه د فریکونسي محور په نظر کې ونیسو، دغه قسمت 0 هرتز فریکونسي، یعنی جسم هیڅ اهتزاز نه لري. دا قسمت 20 هرتزه او دا قسمت هم 20,000 هرتز په نظر کې ونیسو. د انسانانو غږونه له 20 هرتز نه تر 20,000 هرتز پورې غږونه اورېدلی شي. هرتز څه معنا ورکوي؟ د فریکونسي واحد د 1 پر سکند کېږي. یعنی که چیرې وغواړو غږ تولید کړو، تر ټولو کوچنی غږ چې موږ اورېدلی شو باید په 1 ثانیه کې 20 اهتزازه ولري، او تر ټولو لوړې په 1 ثانیه کې باید 20,000 اهتزازونه ولري. دغه ساحه د انسانانو د اورېدو ساحه ده. دغه قسمت غږونه موږ نشو اورېدلی. دې ته بیا د اورېدو له ساحې څخه لاندې غږونه وایو، له 20 هرتز نه کم که اهتزاز ولري. او دا قسمت چې له 20,000 هرتز څخه زیات ده،
دا د اورېدو له ساحې څخه پورته غږونه دي، دغه هم انسانان نشي اورېدلی. د موږ غوږونه محدود دي، دغومره غږ اورېدلی شي له 20 هرڅونه تر 20,000 هرڅ پورې. 20 هرڅ یعنې په یوه ثانیه کې 20 دانې اهتزاز او 20,000 هرڅ یعنې په یوه ثانیه کې 20,000 اهتزاز باید وکړي، ډېر تیز حرکت. د دې په واسطه باندې غږ تولیدېږي. هغه غږونه چې اوس موږ نشو اورېدلی، څنګه کولی شو چې دا غږونه د اورېدو ساحې ته را داخل کړو؟ په تخنیک کې یوه آله ده د تقویه کوونکي یا امپلیفایر په نوم باندې. دغه آلې څه کار کوي؟ غږ تقویه کوي یا موجونه همواره کوي. د غږ تقویه کول یو ساده مثال تاسو د اوس که چیرې د خپل موبایل د غږ بټنه پورته او کته کړئ، زما غږ پورته کېږي کته کېږي، یعنې هماغه غږ تقویه کوي. ساده مثال دغه ده. خیر هغه غږونه چې موږ نشو اورېدلی له 20 هرڅ نه کم له 20,000 نه زیات د کومې آلې په واسطه باندې د اورېدو ساحې ته راځي؟ آفرین، د تقویه کوونکي یا امپلیفایر په نوم باندې. راځو د غږ ډولونو ته چې غږ په څو ډوله ده. موږ غږ له څو نظره ویشلی شو. لومړی د غږ ډولونه چې دي د فریکونسي له نظره دي. د فریکونسي له نظره غږ په 2 ډوله ده. یو د بام غږ ده، دویم د زیر غږ. د بام غږ کوم غږ ده؟ هغه غږ ده چې فریکونسي کمه وي. هغه غږونه چې فریکونسي کمه ده هغه د بام غږونه دي. مثلا د نارینه غږونه، دې غږونو ته موږ ډبل غږونه هم وایو. دا غږونه فریکونسي کمه ده، یعنې اهتزازات د ما اوس دغه حنجره فریکونسي کم، ډېر کم اهتزاز کوي، ډېر کم اهتزاز کوي، فریکونسي کمه ده. نو غږ ډبل ده، د بام غږ په نوم باندې یادېږي. خو که چیرې د غږ فریکونسي زیاته وي، لکه دغه څپه یوه غږیزه څپه په نظر کې ونیسو، فریکونسي کمه ده، دې غږونو ته موږ د زیر غږ وایو. او د زیر غږونه نازک غږونه دي. د زیر غږ نازک غږونه دي، لکه د ښځینه غږونه. دا غږونه نازک غږونه دي او فریکونسي زیاته ده. د نارینه غږونه ډبل دي، د بام په نوم یادېږي او فریکونسي کمه ده. دویم ډول د غږ له ډولونو څخه موږ نظر انرژي یا امپلیتود ته غږونه ویشلی شو، چې بیا هم غږونه په 2 ډوله دي. یو ټیټ غږ ده او یو هم لوړ غږ ده. د ټیټ غږ لکه دغه لاسپیکر، د خپل موبایل لاسپیکر کله چې تاسو غږی که چیرې بلنګوی ونه وهئ هغه چې غږ لوړوي، په دې حالت کې امپلیتود دومره ده. خو که چیرې د همدغه لاسپیکر بلنګو وهو امپلیتود یې لویږي، غږ یې لوړیږي. خیر موږ داسې وایو ټیټ غږونه هغه غږونه دي چې انرژي او امپلیتود یې کم وي. لوړ غږونه هغه غږونه چې انرژي او امپلیتود یې زیات وي. مثلا که چیرې زه داسې وغږېږم، ټیټ غږونه هغه غږونه دي انرژي کمه ده. خو که چیرې داسې لوړ غږونه هغه غږونه دي چې فریکونسي انرژي زیاته وي. دغه لوړ غږونه ځکه امپلیتود یې زیاتېږي یا انرژي زیاتېږي. دریم ډول د غږونو چې موږ یې ویشلی شو هغه دې ته دی چې آهنګ لري که نه لري. له آهنګ نه هم هدف دا ده چې د موږ غوږ هم په دې کې شامل ده، چې موږ په غوږ باندې ښه لګېږي او که ښه نه لګېږي. نظر دې ته بیا غږونه په 2 ډوله دي. اول آهنګ لرونکي غږونه هغه غږونه دي چې په انسان باندې ښه لګېږي، لکه د الوتونکي غږونه. بعضې الوتونکي دي غږونه په انسانانو باندې ښه لګېږي، دا آهنګ لرونکي غږونه دي او دلیل هم دا چې منظم اهتزاز لري. دویم بې آهنګ غږونه دي، هغه غږونه چې په انسان باندې ښه نه لګېږي، لکه د بم د چاودنې غږ یا د یوې ښیښې د ماتېدلو غږ. دغه غږونه اهتزاز نامنظم ده، یا ډېر لوړ ده یا ډېر ټیټ ده. نامنظم اهتزاز کوي، نو د موږ په غوږونو باندې ښه نه لګېږي. دا غږونو ته موږ بې آهنګه غږونه وایو، لکه د بم غږونه. یو کوچنۍ تجربه د بې آهنګه غږونو دپاره تاسو په خپل کور کې هم سرته رسولی شئ. که چیرې یو پخواڼه ولرو، یو پخواڼه چې په دې باندې تاسې یو کوچنۍ قوه وارده کړئ، کله چې دغه پخواڼه وچویږي هغه غږ چې تولیدوي دا غږ بې آهنګه غږ ده. ولې بې آهنګه غږ ده؟ ځکه د موږ په غږونو باندې ښه نه لګي. مثلا دغه غږ یو بې آهنګه غږ ده، یو دفعه اهتزاز کوي او زموږ په غوږونو باندې ښه نه لګي. راځو دغه شکل تاسو وینئ. په دې شکل کې مونږ څو شمارې لرو. لومړی شماره دغه لاسپیکر ده چې په دې شکل باندې غږ تولیدوي، دویم دا لاسپیکر، دریم دغه
څلورم هم ده، پنځم، شپږم، اووم. نو اووه سواله دی چې هر یوه ته به تاسې له همدغه درس نه هر یوه سوال ته ځواب ورکوي. دغه لاسپیکر چې دغه نفر ته غږ تولیدوي د دې فریکونسي زیاته ده که کمه؟ آفرین، فریکونسي کمه ده. څومره کمه ده؟ آفرین، بیخي زیاته کمه ده. وینې یو دونه اعظمي نقطه لري، یعنې فریکونسي شاید په حدود د 1.څوکي. نو دغه غږ مونږه نشو اورېدلی. ولې نشو اورېدلی؟ آفرین، فریکونسي کمه. ښایي دا غږ د اورېدو له ساحې څخه ټیټ ده. راځو دغه غږ ته. دغه لاسپیکر د غږ چې تولیدوي فریکونسي لږ زیاته ده. فریکونسي لږ زیاته د اورېدو په ساحه کې ده، خو بیا هم فریکونسي د اورېدو په ساحه کې کمه ده. ښایي دا کوم غږ ده؟ آفرین، د بم غږ ده. راځو دریم ته. د دې فریکونسي نور هم زیاته شوې ده، خو یو قسمت دلته لري، دغه انرژي کمه ده. وینې امپلیتود ډېر کوچنی ده. ښایي دا کوم غږونه دي؟ آفرین، دغه ټیټ غږ ده. دا کوم غږ کېږي؟ ټیټ غږ. دغه څلورم لاسپیکر دا غږ تولیدوي، هم فریکونسي او هم انرژي او متعادل حالت لري. نسبت دو ته وینې متعادل حالت لري. دغه غږونو ته مونږه نارمل غږونه وایو. لکه دا اوس تاسو په خپل موبایل کې دغه ویډیو غږ اورئ، نارمل حالت. که چیرې غږ لوړ کړئ انرژي زیاتېږي، که چیرې ټیټ کړئ دغه حالت راځي. پنځم لاسپیکر وینئ، له دې نه فریکونسي زیاته ده، هم فریکونسي هم انرژي زیاته ده. د امپلیتود نسبت دې ته زیات ده. ښایي دغه غږونو ته مونږ کوم غږونه وایو؟ هغه غږونه دي چې لوړ دي. ښایي پنځم لاسپیکر کوم غږ تولیدوي؟ لوړ غږ. شپږم، دغه د شپږم فریکونسي بیخي زیاته ده. وینئ هر څومره چې د غږ فریکونسي زیاته وي هغه زیر غږونه وه. ښایي دغه شپږم لاسپیکر کوم غږ تولیدوي؟ آفرین، د زیر غږ تولیدوي. اووم لاسپیکر وینئ فریکونسي بیخي زیاته ده. فریکونسي هر څومره زیاته وي، کله 100,000 څخه زیاته شي هغه مونږه نشو اورېدلی. اوس دغه غږ چې فریکونسي بیخي زیاته ده مونږ یې نشو اورېدلی. ښایي د اورېدو له ساحې څخه پورته غږونه دي. نو راځو تختې ته. دلته د اورېدو له ساحې څخه پورته غږونه په تخنیک او طبابت کې ګټه اخیستل کېږي. مونږ ویلې که چیرې دغه د غږ د فریکونسي محور په نظر کې ونیسو، 0 هرتز، 20 هرتز او 20,000 هرتز. 20,000 هرتز دغه ساحه انسان اورېدلی شي. له دې نه دې خواته مونږ نشو اورېدلی او له دې نه دې خواته مونږ نشو اورېدلی. دغه د اورېدو له ساحې څخه لوړ غږونه دي، پورته غږونه د اورېدو له ساحې پورته، او دغه د اورېدو له ساحې نه لاندې. د اورېدو له ساحې لاندې غږونه په تخنیک کې هیڅ ګټه نه لري، صرف مضریت لري. مثلا په ښارونو کې کله چې خلک سپینګیري کېږي یو چاغوالی منځته ورته راځي. دغه چاغوالی چیش له امله منځته راځي؟ د دغو غږونو له امله. ځکه په ښارونو کې ماشینونه ډېر دي، دغه ماشین فریکونسي له 20 هرتز نه کمه ده. دغه غږونه چې منځته راځي د هغو چاغیانو لامل ګرځي چې هیڅ دلیل نه لري. دا غږونه هیڅ ګټه نه لري. خو دا غږونه له غږ څخه د غږ له اورېدو له ساحې څخه چې پورته دي، دا هم په تخنیک کې ګټه اخیستل کېږي او هم په طبابت کې. په تخنیک کې هغه مملکتونه چې اقتصاد د ماهیانو په اساس باندې ولاړ دي، بعضې مملکتونه شته، نو دغه د ماهیانو راویستل له بحر څخه او د دې صادرول، موږ که چیرې وغواړو دغه ماهیان د ماهیانو ځای تشخیص کو، هغوی داسې تشخیص کوي د بحر له سطحې څخه پورته یو له غږ نه د غږ د اورېدو له ساحې نه پورته یو غږ د اوبو ته واردوي. کله چې دا لاندې ځي هغلته له یو مانع سره لګېږي بیرته راځي، د همدغه وخت په اساس باندې د موقعیت تعینوي. دغه بل مثلا د هوایي میدانونو د رادارونو سیستمونه هم د همدغه تخنیک په اساس باندې تنظیم شوي دي. په طبابت کې د الټراساوند ماشینونه هغه هم د همدغو څپو په واسطه باندې د پښتورګو تیږې تشخیص کوي، ماتوي
او د دغه الټراساوند ماشینو په واسطه کولی شو د یو ماشوم جنسیت هم تعیین کو. نو له غږ څخه پورته د غږ د اورېدلو ساحې څخه پورته غږونه په تخنیک او طبابت کې ګټه اخیستل کیږي او دغه غږونه بیا ګټه نه اخیستل کیږي، صرف مضره غږونه دي. راځو سلایډونو ته. غږیزې څپې لکه نورې څپې چې موږ ویلې هم انعکاس لري هم انکسار لري. انعکاس په دغه شکل ده، کله چې غږ له یوې مانع سره لګېږي بیرته راګرځي، او انکسار هم په دې شکل ده. ګورئ دغه شکل کې وینئ یو نفر د یو شپلاق په واسطه باندې غږ کړی ده. دغه غږ ځکه پورته هوا سړه ده لاندې هوا ګرمه ده انکسار یې کړی ده. دغه سپي ته دې قسمت کې هېڅ غږ نه ده رسېدلی، خو په دغه لاندې شکل کې وینئ د نفر چې کله غږ کړی پورته هوا ګرمه ده لاندې هوا سړه ده، د غږ انکسار کړی ده. غږ په دوو محیطونو نامتجانسو کې چې کله حرکت کوي هر موج هغه انکسار کوي، او که چیرې له یوې مانع سره ولګېږي بیا په دې حالت کې انعکاس منځته راځي. کله چې له یوې کلکې مانع سره ولګېږي انعکاس منځته راځي. نو د نن ورځ درس کې موږ تاسو غږیزې څپې وپېژندلې چې غږیزې څپې میخانیکي څپې دي، بیا په میخانیکي کې طولي څپې دي. طولي څپې هغه څپې دي چې د اهتزاز لوری او د انتشار لوری له یو بل سره منطبق دي. د نن ورځې درس تاسو کورنۍ دنده دغه ده چې عملاً په یوه کوټه کې چې هیڅوک نه وي هغلته یو غږ وکیه، بیرته ستاسو غږ کله چې له دیوال سره لګیږي انعکاس کوي. او که چیرې په دې کوټه کې کوم بل محیطي مثلا پردې یا هم فرشونه شتون ولري دغه غږ بیرته ډېر کم انعکاس کوي. نو تاسو دغه عملاً په یو کوټه کې تجربه کوئ چې غږ آیا واقعا انعکاس کوي او که نه کوي. نو دا زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې دې درس څخه مو نوي مطالب زده کړي وي او دا هم په خپلو کتابچو کې نوټ کړي وي. تر بیا او راتلونکي درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.